السلام علیکم ناظرین، زه یم واجد الله. تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ناظرین کرام، دا وخت د پاکستان تحریک انصاف چې کومه سونامي ده، د هغې رخ د شهر اقتدار د اسلام آباد طرف ته دی او د دې منظر مقصود چې کومه دی هغه ډي چوک دی او یقینا په ډېر تعداد کې چې کومه دی د پاکستان تحریک انصاف کارکنان د ډي چوک طرف ته روان دي او هغوی تیاریانې هم مکمل کړل دي او صرف پاکستان تحریک انصاف تیاریانې نه دي مکمل کړل بلکې بل طرف ته حکومت هم خپلې تیاریانې مکمل کړل دي. خو د دې سره سره چې کومه رکاوټونه په لارو کې لګولی شوي دي د هغې په حوالې سره دا ځل چې کومه خبرونه راځي یاره پاکستان نه چې کومه ناقابل یقینه منظرونه چې کومه مخکې راغلي دي دا د پاکستان په تاریخ کې اول ځل راغلي دي. په دې باندې در سره هم خبره کومه چې آیا د منظم نواز صاحبه د حکومت ولې دومره زیات پریشان دی او دوی دا ځل داسې کار ولې کړی دی. پرون یو طرف ته پاکستان تحریک انصاف ته دمکیانې ورکولی کېدې او بل طرف ته پاکستان تحریک انصاف منتونه هم کېدل چې د خدای دپاره تاسو داسې وکړئ چې تاسو دا جلسه کینسل کړئ او د هغې ته دا هم ویل که تاسو چېرته دا جلسه کینسل نه کوئ نو بیا که موږ تاسو سره څه وکړو تاسو بیا زموږ نه شکوې نه کوئ. شهر اقتدار کې که موږ وګورو د هغې په حوالې سره نن د ګرفتاریانو شروع کېدو اطلاعات هم راغلي چې تر اوسه پورې 112 کسان چې دي دا ګرفتار کړی شوي دي دا اطلاعات را روان دي. خو د دې هر څه باوجود بیا د پاکستان تحریک انصاف چې څومره کارکنان دي هغوی پوزیشن چې کومه دی دا سنبال کړی دی او هغې مکمل طور باندې دا رکاوټونه چې کومه لګولی شوي وو هغه رکاوټونه لرې کولو هغوی په شروع کړله او د شپې مریم نواز صاحبه چې څرنګه کنټینري لګول وی دا هم ډېر زیات حیران کن وي ځکه چې هغې دوه کنټینري کې ویلډینګ کړی وي نو دوه کنټینري به لګولې د هغې د پاسه به درېیم کنټینر لګاوه او درېیم کنټینر به څه کاوه ویړ کاوه. خو د خیبر پختونخوا نه چې نن دا کومه انقلاب راوتی دی یقینا دا د دې لپاره ډېر زیات مشکل دی ځکه چې د خیبر پختونخوا نه په ډېر تعداد کې خلک نن راوتي دي او دا د پنجاب طرف ته را روان دي. یعنې ناول به دوی د پنجاب په حدودو کې داخلېږي د هغې نه بعد به دا شهر اقتدار یعنې اسلام آباد ته داخلېږي او مریم نواز صاحبه چې دې دپاره کوم رکاوټونه ودرول دي یقینا دا ډېر زیات حیران کن دي. مریم نواز صاحبه او د هغې والد نواز شریف او د هغې تره شهباز شریف صاحب چې په کوم شي باندې همیشه سیاست کاوه یعنې په موټروی باندې نن هغوی هغه موټروی وکنسته او په هغې کې خدایي وکړه او د پاکستان تحریک انصاف لپاره لار بندولو په هغې کې کوشش وکړو. یعنې باضابطه طور باندې نن هغې هغه خپل موټروی تباه او برباد کړو د کومه موټروی به چې دوی پرې سیاست کاوه چې موږ په پاکستان کې موټرویز جوړ کړي دي. او بل طرف ته اعظم سعودي صاحب دا هم ویل دی چې نن باضابطه طور باندې موږ د عمران خان صاحب د ازادۍ دپاره هم تللی شو دا هم چې کومه دی ډېر الارمي خبر دی د حکومت دپاره. په دې باندې در سره هم خبره کوم خو د دې نه اول راځم او دا درته وایم چې پاکستان تحریک انصاف ډي چوک باندې د احتجاج اعلان کړی اسلام آباد د تلو چې څومره لارې دي یعنې د جوړو ښارونو کې چې کومه موبایل سروس دی هغه هم بند دی. یعنې مخکې به عام طور باندې موږ لیدل چې انټرنیټ به بندېدو خو دا ځل چې کومه د کال فون چې موږ کال سروسز لپاره استعمالوو هغه هم بند کړی دی یعنې په اسلام آباد کې هم نن بند دی او په پنډۍ کې هم بند دی. پاکستان تحریک انصاف به نن په هر صورت باندې ډي چوک اسلام آباد ته د احتجاج اعلان کړی دی. دوی وځي او مقامي انتظامیه چې کومه ده هغې د نقصان او د امن د خدشې په پیش نظر باندې په دواړه ښارونو کې د په 144 دا نافذ کړل دی. په اسلام آباد کې هم د په 144 نافذ شوی ده او په پنډۍ کې هم د په 144 نافذ شوی ده. اسلام آباد او پنډۍ چې کومه لارې چې دا دواړه ښارونه د یو بل سره ملاوي په هغې کې کنټینري ودرول دي رکاوټونه یې جوړ کړل دي او پولیس چې کوم دی بارې تعداد باندې هغه هم هلته ودرول دي. فیض آباد پل باندې ډبل لیر کنټینر لګولی شوي دي یعنې دوه لګولی شوي دي بیا په دوه د پاسه یعنې تقریبا په یو ځای باندې شپږ کنټینر لګولی شوي دي. د دې سره دغلته د په 144 هم نافذ شوی ده. علي امین ګنډاپور صاحب ډېر اهم سټیټمنټ ورکړی دی. دا سټیټمنټ ستاسو مخ ته ایکدم تاسو به حیران شئ چې علي امین ګنډاپور صاحب باندې چې کوم خلک سوالونه چوتئ چې دا د اسټابلیشمنټ کس دی یقینا نن هغې دا هر څه کلیر کړي دي. علي امین ګنډاپور صاحب وینا دی چې تر څو پورې عمران خان صاحب حکم نه وي کړی تر هغې پورې به موږ مخکې روان یو او د ډي چوک طرف ته به ځو. هغه زموږ منزل ډي چوک دی او د آئین د تحفظ لپاره موږ راوتي یو. هغه زما په اختیار کې هېڅ هم نشته هر څه چې دي د باني پیټیا عمران خان صاحب په اختیار کې دي چې هغه څرنګه حکم راکوي موږ زه د هغې پابند یم که موږ په هر صورت کې ډي چوک ته ځو. کوشش به کومه چې ډي چوک ته ورسم احتجاج ملتوي کولو دپاره که چېرته یو کس زما سره رابطه کول غواړي نو دی زما سره رابطه نه کوي بلکې د دې د باني پیټیای عمران خان صاحب سره رابطه وکړي چې هغې زموږ ریډ لاین دي او باني پیټیای چې کومه دی څه حکم کوي هغه به زه په هغې باندې عمل کوم. د دې سره سره هغې دا هم ویلي چې زموږ د احتجاج چې کومه ده دا پوره امن دی او هغه ویل که په چا موږ باندې تشدد وکړو نو تشدد کوونکي به په خپله د دې ذمهوار وي. هغه ویل چې په هر صورت کې به زه ډي چوک ته ځم که چېرته زه یوازې پاتې شم نو بیا به هم زه ډي چوک ته ځم.
خو د دې سره سره چې د مقتدره او د حکومت کوم قریبي صحابیان دي د هغوی د طرف نه هم ډېرې خبرې داسې را روان دي چې یقینا دا د پاکستان تحریک انصاف دپاره په دې وخت کې په دې باندې سوچ کول ډېر زیاته لازمي دی. حسن ایوب صاحب لیکي چې راتلونکي 2 اویا غنټې چې کوم دا انتهایي زیات اهم دي ځکه چې د حکومت دپاره هم ډېرې زیاتې اهم دي او د عمران خان صاحب دپاره دي یعنی یا به تخت وي یا به تخته وي دا هغوی لیکل دي. یقینا دا کوم طرف ته چې هغوی اشاره کړله تاسو دا وینئ چې څرنګه اشاره دې کړله او څه طرف ته دې اشاره کړله دارنګې کوم یو صحافي چې ډان لیکس کړی و هغوی دا ویل دي چې دا کوم اوسنی وخت چې کومه ده دا د پاکستان په تاریخ کې په د شاته 18 کالو کې دا موزون ټایم دی د سره لپاره د مارشل لا لګولو دپاره د دې نه مخکې مارشل لا چې کومه ده دومره موزون ټایم او یعنې وخت د هغې دپاره نه راغلی. یقینا مارشل لا لګول دا دومره اسانه خبره نه ده ځکه چې موږ وینو ته کومې ورځ نه چې عمران خان صاحب حکومت غورځېدلی دی د هغې نه بعد چې کومه ده ان کنفرم چې کومه ده یا چې کومه ظاهره شوې نه ده هغه مارشل لا په پاکستان کې ده څرنګه چې دا هر څه روان دي تاسو وینئ. د علیم ګنډاپور صاحب دپاره ډېر غټ خبر راغلی دی او دا د شعر ابتدا ته د راسېدو نه مخکې ته دا خبر راغلی دی او یقینا که چېرته دا خبر دارنګې صحیح وي څرنګه چې دا خبر راغلی دا خو د پاکستان تحریک انصاف او علیم ګنډاپور صاحب دپاره ډېر غټ خبر دی خو که چېرته دا صرف او صرف د پاکستان تحریک انصاف او علیم ګنډاپور صاحب دا احتجاج ختمولو دپاره وي یا د شاته کېدو دپاره وي نو په دې باندې پاکستان تحریک انصاف ته په دې وخت کې سوچ کول پکار دی. چې څومره انډیپینډنټ صحافیان دي د سپریم کورټ چې سپریم کورټ نه کوریج کوي هغه ویلي چې قاضي پایسا صاحب عهده نه اخیستلو فیصله کړله. چیف جسټس په خپله فیصله د فیصلې په باره کې حکومت آګاه کړی دی او چیف جسټس بعد 15 اکتوبر 2023 نه بعد به هېڅ قسمه عهده نه اخلي. یعنې یو طرف ته خو پاکستان کې یو ټرینډ جوړ شوی دی چې نوي کومه بچي کومه ماشومان کومه هلکان کومه ځوانان ډګری اخلي نو هغه دې بالکل ودې غورځولی شي هغه دې مزدورۍ شروع کړي دې لاړ شي په بهر ملکونو کې د غلامي وکړي خو چې کومه کسانو په یو سپیسیفیک ځای کې په یو خاص ځای کې نوکري کړې وي نو هغه دې بېرته ریټایر چې هغه ولګولی شي چې هغه ریټایر شي نو د هغې دپاره دې په ملک کې نوکرۍ پیدا شي. یعنې یقینا دا انصافي خو په دغه ځایونو کې لګیا وه یعنې که موږ یونیورسټیز وګورو کالجز وګورو یا نور د ګورنمنټ کومه ډپارټمنټس دي په پای کې زیاتره به تاسو ته نن سبا ریټایر کسان میلاویږي او دا تاسو ته هم پته ده چې هغه د کومه ډپارټمنټ سره تعلق لري او د کومه ډپارټمنټ سره د هغوی تعلق دی. خو دلته هم چې کومه ده په دې سپریم کورټ کې هم دا ځل چې کومه ده دا روایت دلته هم قایمول غواړي ځکه چې قاضي پایسا صاحب دپاره څرنګې دا هر څه وشو بیا د قاضي پایسا صاحب سره څه وشو تاسو په بېکرۍ کې ول ده بیا هغه بېکرۍ هغه ماشوم یې چې چوت که هغه تر اوسه پورې غایب دی د هغې نه بعد که موږ وګورو په سپریم کورټ کې چې بل څه کومه څه وشو په سپریم کورټ کې دننه او باره په سپریم کورټ کې دننه چې کوم وکیل له قاضي پایسا صاحب سره څه کړي وو هغه وکیل خو تر اوسه پورې غایب دی او هغه یې ارست کړی دی خو د هغې نه بعد چې کومه وکیلان صاحبانو هغه چې د قاضي پایسا صاحب هغه پتله سوځول وه یا د هغه تصویرات سوځولي نو په هغې کې په 16 وکیلانو باندې پرچې کړلي. خو که موږ اوس په دې موجوده ټیم کې وګورو پاکستان تحریک انصاف دپاره دا ډېر زیات تشویشناک وخت دی ځکه چې ډېر تشویشناک خبرونه را روان دي او پاکستان تحریک انصاف ته په دې وخت کې سوچ کول پکار دی. پاکستان تحریک انصاف ته د صبر او تحمل نه کار اخیستل پکار دی. یقینا ازمایش په انسان باندې راځي خو دوی له پکار دا دی چې دوی پرامن پاتې شي که چېرته دوی پرامن پاتې نه شي نو حالات به ډېر زیات خراب وي. په دې کې یو سوال دا پیدا کېږي که آیا پاکستان تحریک انصاف په پرامن طریقې سره د ډوډۍ چوک ته راورسېده نو دا خبره بالکل 100% کنفرم کېږي چې قاضي پایسا صاحب به سیده سیده کور ته ځي او د 15 اګست نه بعد به د پاکستان هېڅ قسمه عهده نه اخلي. خو که چېرته په دې کې پاکستان تحریک انصاف ناکامه شو نو یقینا چې کومه د پاکستان تحریک انصاف ته به بیا ډېر زیات مسایل وي او صرف قاضي پایسا صاحب نه بلکې ډېر داسې نور کسان دي چې هغوی ته به هم ایکسټنشن میلاو شي او قاضي پایسا صاحب ته به هم ایکسټنشن میلاو شي او د پاکستان تحریک انصاف لپاره په راتلونکي وخت کې د ډېر وخته پورې به د دوی لپاره مشکلات وي. یعنې دوی به مزید چې کومه دی په دې ملک کې او په خپل راتلونکي وخت چې کومه دی د دې مخامخ به دوی ډېر مشکلات وویني. کوشش کوم چې د دې په حوالې سره نور چې کومه ډیټیل دی ستاسو مخې ته کېښودی شي نو بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.